یاد دي شي جانانه سم په دار کې چې نښتی وم او ستاسو د بلۍ په کنټتار کې چې نښتی وم او ورځ د بارانه وه هر خوا خټې او چقړې وې ستا د پلار د یېرې نه په لار کې چې نښتی وم او شیلینګ د شتو را باندې وشو روغ را ووتم ستا د ګاونډیانو په شاتار کې چې نښتی وم او مهرباني او هیڅ خبره نه وه خو زما سرتېره مینه وه او یو ځل د ګودر په دنګ چینار کې چې نښتی وم او شوي دماکه وه چا وې مړله چا وې جوبله او هسې په لوګو او دندوکار کې چې نښتی وم او آخري شعر به درته ووایم وایي خلکو وې راکوشه خودکشي ګوره حرامه ده خلکو وې راکوشه خودکشي ګوره حرامه ده او زه د کمبې سر کې په یختار کې چې نښتی وم ډېره مهرباني قطه ده د فرات د سیند په غاړه د فرات د سیند په غاړه که یو سپی د تندې مړ شو نو عمر ویل ملګرو چې عمر یې ذموار دی مننه د فرات د سیند په غاړه که یو سپی د تندې مړ شو نو عمر ویل ملګرو چې عمر یې ذموار دی او په شلګونو انسانان مري څوک د لوږې څوک د تندې زمونږ پوه خلک وایي مقدر یې ذموار دی مننه جی مننه مننه ډېره مننه بله قطه ده ما ډېرې قصیدې د یار په حسن دي لیکلي ما ډېرې قصیدې د یار په حسن دي لیکلي په ما پسې به ګوره مرثیې لیکي که نه او د چا د قصیدې او مرثیې په تمه نه یم نامه به مې د قبر په خزه لیکي که نه او ادرالي صاحب دا یو کلام بېلګام دی د هغې یو څو ټوټې درته وایم راشه اشنا دومره ګراني وګوره او زمونږ د وچې دا خاني وګوره او دا نوی نسل که سینګار کوي نه د ډوډۍ غم خو به یې پلار کوي او خېټه مړه شوه نو حیا لاړه او شا لاړه شل ګزه خمتا لاړه او یریږئ به نو د پېښور دومره کپړو ته ګوره او ته د یورپ د جنکو ته ګوره او مهرباني جی زما نظر لوکټې دغشه ده د سعودي د مسافر بچي او احتیاط کوه ګوره لوفر بچیا پلار دی په نیمه خېټه ځان ساتي او هلته شیخانو لوخان ساتي دې خلکو جنګ او که جهاد وکړو او دې خلکو ګټه که بیلاد وکړو نو دا چا په هند کې سومنات وران کو چا د بابر باچا جماعت وران کو مهرباني ادرالي صاحب آخري شعر دی چې لا خو په مینه کې ښاغلی نه یم لا د چا زړه ته پرېوتلی نه یم او یار چې د خپل یار په پرسان نشي نو ماله په دې ځای کې ارمان نشي ډېره مهرباني